السلام علیکم. د دوست راډیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې خوږو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د زرو پل خپرونه کې د ګلمینې کلی داسې نوه ناول نهمه برخه اوریدلې وه. نهمه برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې و چې نازګلې له ګلمینې پوښتنه وکړه، ای لیونی، څنګه دې په دې څو میاشتو کې رنګ داسې بل ډول شوی؟ خیر خو به وي او رښتیا له هغه شپون نه کوم خبر لرې او که نه؟ هغې وویل خورې نور د هغه نوم مه اخله، زه هغه نه پیژنم او نه غواړم چې د هغه په اړه څوک را سره خبرې وکړي. نازګله ډېره حیرانه شوه او ویې ویل لکه چې جنګ مو کړی که څنګه؟ ګلمینې سوړ سویلی وکړ، په سترګو کې وخت کې منډې وکړې او په ژړغونې غږ یې ورته وویل خورې اوس هغه شپون نه دی پاتې او اوس ډېر بدله شوی دی. نازګله ډېره غمجنه شوه، هغې ورته هېڅ ونه ویل. دواړو له یو بل سره نور هېڅ ونه ویل. د نازګلې په زړه کې ډېرې پوښتنې ګرځېدې، خو د ګلمینې مایوسه څېرې ورته اجازه نه ورکوله. دواړه همداسې په سوچ کې وه چې د شیرین ترور غږ یې تر غوږو شو. وا جنکو، تاسې نه مړېږئ، راشئ چې یو ځای کښېنو او سره خبرې وکړو. هغه د هندوانو غوندې بیل ناست دی. ګلمینې وویل راځه چې ځو، هسې نه چې اوس ترور خفه شي. دواړه بهر راووتې. د نازګله فکر ټول دې خبرې ته و چې ولې شپون داسې ژر بدل شو. دا خو زما نازه ولې وریره ده، زه ورته یاده شوې وم. دا دي اوس یې وینې چې تا ته مخامخ ناسته ده که څنګه ګلمینې؟ هغې ورته وویل هو ترورې، همداسې ده، ته خو مې شیرونه ترورې، ته به مې څنګه نه یادېدې؟ ټولو د بسم الله په ویلو سره د ډوډۍ خوړل شروع کړل. بلې درنو اوریدونکو، دا چې اوس د ناول پر 10مه برخه کې څه کېږي نو په ګډه به واورو. پیل کوو د ناول پر 10مه برخه. دلته قومندان صاحب د شپونکي حرکاتو ته اندېښمن دی چې هره شپه شپونکی نیمه شپه راویښېږي او بیا ټوله شپه په ژړا سبا کوي. قومندان خپلو عسکرو ته وویل چې یو وار به شپونکی ډاکټر ته وښایو، هسې نه چې کوم مرض ورته پیدا شوی وي. یو عسکر وویل ډېره به ښه شي، ځکه داسې ورځې کېږي چې له موږ سره هم د پخوا په څېر ناسته پاسته نه کوي. دوی په همدې خبرو کې وه چې شپونکی هم راننوت. هغه سلام وکړ او کتابونه یې کېښودل. قومندان ورغږ کړ زویه لاسونه دې ووینځه چې په ګډه سره ټیکله وخورو. هغه ورته وویل زه ډوډۍ نه خورم، تاسو مو خپله ډوډۍ وخورئ، ځکه زما زړه ته نه کېږي. شپونکی بلې کوټې ته لاړ. یو بل پولیس ورغږ کړ قومندان صاحب فکر کوم چې دا خپل کلي پسې ډېر خفه شوی، نور هېڅ خبره نشته. رښتیا هم چې ډېر وخت یې وشو چې کلي ته نه ده تللی. زه وایم له ډاکټر نه تېر شئ، دا کلي ته ولېږئ، خپله به روغ رمټ شي. قومندان وویل ته رښتیا وایي، زه مجبور یم چې دا کلي ته ولېږم، که هر څه کېږي، ځکه اوس نو بله لار نشته. هغه د شپونکي خوا ته ورغی او ورته یې وویل ګوره زویه، زه پوهېږم چې ته کلي پسې خفه او امتحانونو ته دې هم کم وخت پاتې. که بیا هم ته غواړې چې کلي ته لاړ شي نو زما له خوا کوم مشکل نشته. سبا به دې عبدالله عسکر له ځان سره بوځي. شپونکي قومندان ته وویل نه نه، زه اوس نه ځم، که ځم بیا له امتحانو وروسته ځم، هسې هم اخري کال دی، نور نو له لیسې څخه فارغېږم. قومندان ورته وویل سمه ده، څنګه چې دې خوښه وي. هغه غلی له کوټې ووت او په زړه کې یې وویل چې خبره داسې ورانه غوندې ښکاري. هغه له ځان سره وویل فکر کوم چې دی له ذهني فشار سره مخ دی. په سبا یې د لیسې مدیر سره ولیدل. هغه ترې د راتګ پوښتنه وکړه، څنګه مو راپېښه کړې قومندان صاحب؟ ده په ځواب کې وویل مدیر صاحب، ته خو پوهېږې چې جانګل په خپل ژوند کې ډېر تکلیفونه لیدلی دي او اوس هم کړېږي، خو یو ویره ده چې په دې ورځو کې بل ډول خبرې کوي. داسې ښکاري لکه په لیسه کې چې پرې درس سخت شوی وي او امتحانونه هم رانږدې شوي. نه پوهېږم چې د دې وجه به بیا او که کومه بله خبره هم شته. مدیر چې قومندان خبرې واورېدې نو ملازم ته یې وویل لاړ شه. معلم صاحب الرحمن ته غږ وکړه
ملازم معلم پسې په ټولګۍ وګرځېد خو یو شاګرد ورته وویل کاکا هغه په 12مې با ټولګي کې ساعت لري. ملازم 12مې با ټولګي ته لاړ او دروازې ټک ټک کړ. معلم ورغږ کړ مهرباني راځئ. ملازم له دروازې نیم سر ورښکاره کړ. په غلي انداز سره یې وویل معلم صاحب تاسې غواړي څوک مې غواړي مدیر صاحب مې غواړي سمه ده ته لاړ شه زه درځم. له ځان وروسته معلم صاحب الرحمن ادارې ته راغی. له اجازې وروسته کوټې ته ننوت. مدیر ورته د ناستې وویل د هغه پر قومندان سترګې ولګېدې. هغه ورخطا شو او په زړه کې یې وویل خدای دې خیر کړي څه خبر شوې که څنګه. د قومندان غمجنې څېرې په زړه کې پوښتنې پیدا کړې. مدیر ورغږ کړ معلم صاحب الرحمن دا قومندان صاحب د جانګل کاکا دی او دا وایي چې جانګل باندې درس ډیر شوی او وایي چې روحي ناروغۍ پیدا کړي. ته د جانګل په اړه موږ ته ووایه چې هغه په صنف کې څنګه درس وایي او که نه. معلم صاحب الرحمن چې د جانګل نوم واورېد نو په ګیره لاس راتېر کړ. خپل واسکټ یې جوړ کړ. بیا قومندان ته په بریتو کې مسکی شو او ویې ویل قومندان صاحب ډېر خوشحاله شوم چې تاسې مې ولیدی. هغه هم ورته کورودانۍ وویل. بیا هغه وویل جانګل زموږ د لیسې او بااستعداده هلک دی. په 3 کالو کې دلته ډېر څه زده کړي دي او داسې وخت راغلی چې هغه زما نه هم ښه تشریح ورکړې ده. هغه نه د لیسې ټول استادان راضي دي. پرون د بیولوژي استاذ کیسه کوله او ویلې چې دا جانګل داسې دی لکه طب پوهنځی چې لوستی وي. فکر کوم له بیولوژي سره ډېره مینه لري. خبره داسې ده چې هر شاګرد په ځان کې ځانګړې وړتیا لري. ځینې په بیزیک کې تکړه دي، ځینې په ریاضي کې، ځینې بیا ادب کې ډېر پوهېږي او ځینې بیا هېڅ نه پوهېږي. چې هغه شاګردان چې ډېرې بهانې کوي خو که کار ورسره وشي بیا له دوی ټولو څخه غوره او امتیاز شاګردان جوړېدی شي. جانګل په درس کې هېڅ مشکل نه لري. کله کله چې موږ په ټولګي کې ټیسټ اخلو نو د ده پکې تر ټولو جګه نمره وي. نو د اندېښنې وړ خبره نشته او دا دی یو میاشت وروسته ازموینې شروع کیږي. هغه ته داسې روحیه مه ورکوئ چې پر تا څه شوي. ځکه ارواپوهان وایي کله چې یو روغ انسان ته وویل شي چې ته ناروغ غوندې ښکاري نو هغه ضرور ناروغېږي. قومندان له خپلې چوکۍ راپورته شو او معلم صاحب الرحمن په غېږ کې ونیوه او ورته یې وویل کور ودان ستا غوندې معلمان دې په دې ټولنه کې نور هم زیات شي. مدیر صاحب هم له خندا شین شو او ویې ویل بس زړه دې تسلي وکړه او که نور هم څه شته. قومندان صاحب هغه وویل هو وله باور وکړه چې دا زړه مې سپک شو ځکه هغه ته مې ډېره سودا وه. مدیر او معلم له قومندان سره ښه ګرم بنډار روان کړی وه چې د مکتب د رخصتۍ زنګ ووهل شو. له زنګ سره د دوی بنډار هم پای ته ورسېد. قومندان له مدیر او معلم څخه رخصتي واخیسته. هغه چې له ادارې راووت نه ګوري چې د ده له پولیسو سره جانګل هم ورخطا د دې انتظار کوي. قومندان له لرې شپونکي ته مسک شو. کله چې ورنږدې شو نو شپونکي وویل کاکا خیر خو به وي څنګه راغلی وي زما په اړه خو به چا د شکایت نه وي کړی. قومندان وویل نه زویه تا غوندې شاګردان چې په کومه لیسه کې وي نو د هغې ادارې ټول کارکوونکي نیکمرغه وي. هغه بیا وویل بیا هم قومندان ورغبرګه کړه په لیسه کې مو څه شاګردان پیدا شوي وه چې استادانو ته یې ګواښ کوه او ورته ویلي وه که نمرې مو پوره را نه کړې نو وبه مو وژنم. زه د دې لپاره راغلم چې یو څه یې پوه کړم. پوه شوې ګرانه؟ هغه ورته زیاته کړه ډېره ښه ده. رښتیا هم دا خبره شته یو شمېر هلکان پیدا شوي چې د خپل د معنوي پلار په ارزښت نه پوهېږي او هغه څوک چې دوی ته د دنیا او آخرت د کامیابۍ لار ښایي هغوی دوی وژني. افسوس دې وي. د هغه په حال قومندان تصدیق وکړ او ویې ویل هو ګرانه داسې زلمې پیدا کیږي خو ملامت نه وي، عقل خام وي. یو ښه استاد کولی شي چې هغه په مینه پوه کړي. شپونکي ورته وویل کاکا ستا خبره سمه ده خو دا خلک د ډب دي. هغه دې نه دي اورېدلي چې وایي چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. که دوی ته مینه ورکړي نو بیا پر استاد مسخرې او ټوکې کوي. هغه ورته وویل نه جانو داسې نه ده. ګوره مینه په دې معنا نه ده چې استاد درس پرېږدي.
ټوله ورځ له شاګرد سره خاندي. زما هدف له مینې دا دی چې یو شاګرد په ټولګي کې ډېر شوخ وي او نور شاګردان درس ته نه پرېږدي او له نورو سره جنګونه کوي. نو معلم باید دا د ټولو شاګردانو مخکې ونه وهي، ځکه هغه هم نوی ځوان وي، احساسات لري، خپلو همزولو ته ټیټ راځي او په زړه کې وستا ته نفرت پیدا کیږي. د ده په خبرو کې شپونکی او ناڅاپه ور ودانګل. نو استاد باید څه وکړي؟ هغه وویل آفرین، ګوره او زه درته وایم ته زما خبرو ته تر پایه غوږ کېږده. ګوره هغه شاګرد چې شوخ او افرانکاره وي هغه باید له ملګرو بیل شي او ورته داسې احساس ورکړل شي چې ته ډېر پوه انسان یې او ته به د دې هېواد لپاره یو ښه شخصیت جوړیږي او ورته وویل شي چې خپله پوهیږي تا ټوله کورنۍ پریښې، لوبې دې پریښي او دلته راغلی د څه لپاره راغلی؟ نو شاګرد ځواب به همدا وي چې زده کړو ته راغلی او غواړي چې خپلې کورنۍ لپاره یو خدمتګار شي، نه چې د هغو د اوږو بار شي. هغه ته باید وویل شي چې ته زموږ د ممتازو شاګردانو څخه ته چې دا ډول کار کوې نو له نورو څه ګیله ده. په دې خبرې سره شاګرد چې سمت راګرځي او ورسره د نیک کردار او د غوره اخلاقو فکر ورسره پیدا کیږي، ځکه هغه سره دا یوه خبره وي چې اداره ما ته څومره په ښه سترګه ګوري او زه څه کوم. نو بیا له دې وروسته هغه هڅه کوي چې د خپلې ادارې لپاره ځان غوره ثابت کړي. او دوی په دې خبرو کې و چې ګاډی ودرېد او عسکر غږ وکړ، قومندان صاحب په ټوله لار مو ډېرې ګټورې خبرې وکړې، باور وکړئ چې زما مو تیر وخت را یاد کړ او زه هم له داسې شاګردانو وم چې له خپلو استادانو سره به مې جنګونه کول، خو دا دی او اوس یو عسکر یم، هره شیبه مرګ سره مخ یم. شپونکي ورغبرګه کړه، عبدالله جانه دا هم ډېر لوی علم دی چې کله یو انسان خپلې بدي حس کړي ته خو اوس هم کولی شي چې زده کړې وکړي. ما ته نه ګورې چې څنګه مې تر 12مه ځان ورسوه او دا دی یوه میاشت وروسته به که خیر وي فارغ شم. عسکر وویل هو بلکل، او اوس راځه چې ډوډۍ وخورو. له ګاډۍ راښکته شو. شپونکي وویل اوهو ډوډۍ تیاره ده. اشپز کاکا نن دې څه پاخه کړي؟ سخت وږی یم. له اشپزخانې ورته اشپز کاکا غږ کړ راځه راځه ستا دې خوښې خواړه دي، لوبیا دي لوبیا، وا لوبیا دي. شیراز کاکا دا دې په منډه لاسونه وینځم او بیرته په منډه راځم. د لاسونو له مینځلو وروسته په ګډه سره عسکر او شپونکي ډوډۍ یې وخوړه. په کلي کې د شپونکي له شپېلې پرته او د ګلمینې په نشتون کې هېڅ خوند نه و پاتې. د ملک شیرګل هم په کلي کې زړه تنګ شو او یو کس یې له ځانه مخکې ښکته کلي ته ولېږه تر څو د هغه کلي له ملک او سپین ږیرو سره په تېرو یادونو بنډار وکړي. د ښکته کلي ملک چې څنګه خبر شو نو خپلو ټولو کلیوالو ته یې وویل ای کلیوالو پوهېږئ چې څوک راځي؟ په دیره کې ناستو سپین ږیرو څخه نور محمد کاکا وویل ملک صاحب څوک راځي او څوک یادوئ؟ هغه یې خبرې ورپرې کړي. یاره نوریا ته هم هر وخت پوښتنې کوي، هغه د منځني کلي خلک راځي او په دې هم پوهېږي چې زموږ پخوانی رقیب ملک هم ورسره دی. نو ما دا خبره کوله چې پوره چمتووالی ونیسئ، هیڅ شی باید کم نشي. کلیوال خپلو کورونو ته لاړل او هر یو یې په کور کې د چرګ پخولو او نورو خوندورو خواړو امر وکړ. د منځني کلي خلک او ملک له یو ساعت مزل وروسته ښکته کلي ته ورسېدل او هلته یې تود هرکلی وشو، ځکه دوی تیر وخت کې د دواړو کلو ترمنځ په ځمکه خطرناکه شخړه شوې وه او دوی به د دې لپاره د یو بل کلي ته نه تلل. د دې کلي ملک خانولي نومیږي. خانولي یو ډېر مالداره ملک و. هغه په ښار کې هم کاروبار درلود، دومره پیسې لرلې چې خپلو کلیوالو ته یې ټوپکونه هم اخیستې وه. ملک شیرګل چې کله دیرې ته ورسېد نو په دیره کې ځوړندو ټوپکونو ته پام شو. له ځان سره یې وویل په دې کلي کې خو ډېر تغیرات راغلي دي، دا خلک خو ډېرې قوي شوي دي. ملک شیرګل او کلیوال 10 کاله بعد دې کلي ته راغلي وه او د دوی ترمنځ روغه شوې وه، خو د دې روغ یو شرط دا و چې د یو بل سره به تګ او راتګ نه کوي. خو دا شرط ملک شیرګل مات کړ. دیرې ته کلیوال په منډه شنې چای راوړې. ملک خانولي میلمنو ته د ناستي وویل. راغلي میلمانه ټول په کټونو کې کېناستل. له څه شېبې دپاره ټول غلي وه.
یوازې د پیالو او د مرغیو شور د مجلس خاموشي ماته کړې وه. ملک خان ولی له ملک شیرګل نه پوښتنه وکړه، ملک شیره خدای دې خیر کړي، څنګه مو راپېښه کړې؟ ملک شیرګل په خندا سره خبره ورماته کړه، یاره خانیه که رښتیا درته ووایم راته ډېر یادې دي. ما ویل چې دا سړی مړ نه وي، چې یو وارې پوښتنه وکړم. له دې خبر سره دواړو خواو ناستو خلکو په کړس سره خندا وکړه. له خندا سره د ټولو کلیوالو ترمنځ کلونو کلونو خبرې شروع شوې. په مجلس کې هر یو مقابل سره خبرې پیل کړي. د دوی په منځ کې دواړه ملکان له یو بل سره نږدې شول. ملک شیرګل خان ولی ته وویل، یاره خان ولی یو شپونکی پیدا شوی چې 2 پوزو ته راوستی یم. خان ولی وویل، ولې وروره خدای دې نه کړي چې تا دې څوک 2 پوزو ته راولي. آخر خو زموږ خورینې دواړو یو بل ته لاسونه ورکړل او په خندا سره له سترګو اوښکې تویې کړې. ملک بیا له خندا خوله راټوله کړه او خان ولی ته یې وویل، ګوره هغه شپونکی زما لور پسې لګېدلی او څو واره مې اراده وکړه چې ویې وژنم، خو ټول کلی او د ښار یو قمندان له هغه سره ولاړ دي. لارې رانه ورکه کړې، نه پوهېږم څه وکړم. راغلم چې له تا سره مشوره وکړم. ملک خان ولی د واسکټ له جبه په رنګارنګ غمیو باندې پوښل شوې د نسواره کوته یې راواخیسته. له هغې نه شنه نسوار یو کپه خولې ته کړل او بیا پر شونډې راټولې کړې. په یو وار سور او سپین رنګه دسمال یې خپله پوزه او خوله پاکه کړه. بیا یې وویل، ملکه که زه دې له دې جنجاله خلاص کړم نو زما یوه خبره به ومنې. ملک په بیړه وویل، هو ولې نه؟ ملک خان ولی د مار په څېر سره ور اوږد کړ او په خاموش انداز یې ور زیاته کړه، ګوره ملک شیره ستا لور پیغله ده او زما زوی زلمی دی، نو هغه هم په کلي کې نشته، په ښار کې دی، دواړه په نسب سره هم برابر یو. که چېرته غواړې نو خپله لور دې زما زوی ته راکړه. هسې هم له ډېره وخت نه دښمني پالو. راځه اوس به د خپلوي خوند واخلو. د ملک شیرګل تندی ګونځې شو او ملک ته یې وویل، ګوره خان ولی ته خو خبرې چې موږ پردیو کې خور او لور نه ورکوو، نو بیا دې ولې داسې خبره وکړه؟ خان ولی په ځواب کې وویل، ګوره زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم او ستا به په کلي کې ټولو ته بهانه جوړه وي چې دښمني په دوستي بدله شوه. ملک چې دا خبره واورېده نو فکر یې وکړ چې له شپونکي نه خو د خان ولی زوی ډېر ښه دی. له خولې ورته ووتل، سمه ده زه به کور کې مشوره وکړم او سبا ته به تاسې هم راشئ. دواړه له کټه پاڅېدل او یو بل ته یې غاړې ورکړې. نورو کلیوالو چې دا منظره ولیده نو ټول ډېر حیران شول. وروسته ملک شیرګل خپلو کلیوالو ته وویل، ای زما درنو کلیوالو، ټولو ته یو ښه خبره لرم. له نن څخه زموږ دوستي شروع کیږي او نور به دښمني سره پای ته ورسوو. یو کلیوال ورغږ کړ، هغه څنګه ملک صاحب؟ شیرګل وویل، سبا ته به ټول سره خبره شئ چې څه خبره ده. کله چې ملک خپل کلي ته راستون شو نو لومړی په دیره کې ټول کلیوال کېنول او ورته یې وویل، کلیوالو تاسې ولیدل چې د ښکته کلي خلکو څومره ښه انسانیت وکړ او موږ له هغوی سره دښمني پالو. که خدای کول زه به دا دښمني په دوستۍ بدله کړم. یو سپین ږیري کلیوال ورغږ کړ، هغه څنګه؟ هغه وویل، ګوره زه غواړم چې ګلبینه د خان ولی زوی ته ورکړم. له دې خبرې سره ټول کلیوال غلي شول. یو سپین ږیري څادر راټول کړ، خپې پرې پټې کړې او ملک ته یې وویل، ګوره زموږ رواج موږ ته ډېر اولیت لري او دا زموږ د نیکونو امر وه چې په پردیو کې به خپلوي نه کوو. ملک ورغږ کړ، شاه محمد کاکا اوس نو دا خبره هیره کړه. یو بل کلیوال یې ورغږ کړ، ښه هغه شپونکي ته چې د شر دیخې هغه به څنګه شي او د رمو مالک دې هم پر موږ ناحقه ووژه. که پردیو کې ورکوې نو حق بیا د بره کلي کېږي. له دې خبرې سره په دیره کې جنجال او ګنګوسې ډېرې شوې. ملک په لوړ غږ وویل، ګورئ لور زما ده او واګې هم زما دی، ستاسو پکې کار نشته. ټولو کلیوالو په یو غږ وویل چې داسې ده نو موږ پکې نه یو، ته پوه شه او خپلوي دي. هغوی له دیرې ووتل او هر کلیوال خپل کور ته لاړ. ملک شیرګل هم خپل کور ته لاړ، خپل زامن یې راغونډ کړه او ورته یې وویل
چې لښکته کلي سره خپلوي کوو. د ګل مینې مور ته یې وویل چې سبا ته دسمال تیار کړه. هغې یې وویل دا څنګه کار دی؟ له کلیوالو سره د مشوره کړې. ملک په غوسه وویل تا بیا زما په کارونو کې خبرې وکړې. هغې یې وویل ګوره د بادر پلاره که ګل مینه خبره شي مړه به شي خیر دی تیر شه له دې کاره. هغه خپله ښځه د چاو په پیاله وویشته او ورته وویل ګل مینه خو څه په خپله خوښه نه ده. د شپې ټول غمجن ویده شول. ملک ټوله شپه ویښ وه. له ځان سره فکر کوه که ګل مینه ورکړي او پیسې ترلاسه کړي نو ځان ته به پرې وسلې واخلي. بیا به ترې ټول کلیوال ډارېږي او ملکي بیا نور هم پخه شي. د سهاره زانو ته لږ وخت پاتې وه چې د ملک سترګې پټې شوې. لږه شیبه وروسته ځانونه وشول. ملک له خپلې کوټې را بهر نه شو. ښځې هم راویښ نه کړ ځکه هغه ترې هم خفه وه. چرګانو اذانونه شروع کړل. لږه شیبه وروسته د مرغیو چانچونه او د چرګانو ګوړ ګوړ هغه له خوبه راویښ کړ. هغه خپل څادر راواخیست. نن ورته چا لوټکه هم نه راوړي ځکه دا هر څه به ګل مینې کول. لورې سترګو ته شوه. خپله یې لوټکه راواخیسته او داسې وکړ او بیا یې لمونځ وکړ. ملک دیرې ته ووت خو په دیره کې هیڅ څوک نه وه. یوازې حاکم ناست وه. ملک په خپل کټ کې کېناست. چلم یې بل کړه. څو دوګې تېر کړي نه وه چې حاکم ور غږ کړ ملک صاحب یو شمېر خلک را روان دي. ملک ژر خپل چلم غاړې ته کړ. حاکم ته یې وویل ورشه د چای غم وکړه. حاکم په منډه کور ته لاړ. خپله ښځې ته د چای ویلو وویل. ملک خان ولی او کلیوالې سره له ټوپکونو سره کلي ته راغلل. کلیوالو چې مېلمانه ولیدل نو دوی هم د کلي دیرې ته راغلل او ټولو مېلمنو ته د خپلو کورونو نه چای راوړه. ملک خان ولی شېرګل ته وویل وروره زما په خبره به دې غور کړی وي. ملک شېرګل وویل هو کار مې خلاص کړی او ستاسې لپاره مې وړوکی دسمال هم تیار کړی دی. د راغلو مېلمنو نه یو ځوان چې ماشین یې په غاړه وپاسید او ویې ویل یعنې ملک صاحب موږ ته مو خپله لور راکړه. ملک وویل هو همداسې ده. له دې خبرې سره یو ضربه ډزې شروع شي. د ګل مینې ټولو کلیوالو سرونه ټیټ کړل او یو د خپل کور په لور روان شول. ملک خان ولی چې دا ننداره ولیده نو ډېر خوند یې ترې واخیست. له ملک شېرګل نه یې دسمال واخیست او خپل کلي ته روان شو. ملک هم له خپلو زامنو سره کور ته ننوته او تر ماسخوتنه یې په کور کې چوپتیا وه. ټول په دې فکر کې وه که ګل مینه خبره شي نو څه به پیښ شي. د دوست راډیو خوږو افزر ته رانږدې اورېدونکو دا وه د ګل مینې کلی داسې نه وه ناول 10مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې د ناول په 11مه برخه کې څه کیږي آیا شپونکی به بیرته کلي ته راشي؟ آیا ګل مینه به د خپلې کوژدنې خبره شي؟ او که شپونکی خبر شو چې ګل مینه د بل چا په نوم ده نو څه به کوي؟ نو دا هر څه به په راتلونکي یعنې 11مه برخه کې واورو. تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک رب مسپارم. هر چیرې چې یاست ښه د باد د مینې ډک ژوند ولرئ. بې مینې بې جانانه مه شئ. ښه وختونه.